همدغه روح بل سوال کړی دی چې د دې عقیقې د کولو شرعي وخت څه دی؟ یعنی ماشوم پیدا شو، شرعي وخت څه دی چې پای کې سړی څاروی حلال کړي د ماشوم د طرف نه؟ جواب دا دی چې د هلک د طرف نه دوه ګډان د جنۍ د طرف نه یو ګډ حلالول دا په دې پلار باندې دي، او دا شکر ادا کول دی دغه نعمت چې الله تعالی ورکړی. شرعي وخت د دې اوومه ورځ ده، د پیدایش نه بعد اوومه ورځ، او دا درته فایده ذکر کړم. دا اوومه ورځ به د پیدایش د ورځې سره حسابېږي. د اووه ورځو کې د پیدایش د ورځ هم ده. ماشوم چې نن پیدا شو دا نننۍ ورځې اولنۍ ده، نورې به شپږ ورځې. بعض خلک د سبا نه حسابوي، نه دقه پیدایش د ورځ دا اوومه ورځ ده. او که چېرته د شپې پیدا شي، دا ماشوم د ورځې پیدا شو، خو صحیح شو، دغه ورځې حساب شو. او که د شپې پیدا شو نو بیا به د سبانۍ ورځې نه حساب کېږي. پوه شوې؟ قاضي سره ډکوئ، اوس هم ډېر نه یې پوه. نه که ورځ راله ورځ باندې پیدا شي، لکه اوس یو ماشوم د هفتې په ورځ پیدا شو، د هفتې د ورځ به حسابېږي. یو ماشوم د هفتې په شپه پیدا شو، د جمعې ورځ به حسابېږي. نور شکیان یې ما ته به نه یې پوه، روانه به حسابېږي، د هفتې ده به حسابېږي، تېر شوي به نه حسابېږي. یا بعض خلکو ته به کومه ورځ دی پیدا شوی، وایي دی چې د جمعرات په ورځ پیدا شوی، او هغه د جمعې په شپه پیدا شوی. نو دا د جمعرات ورځ خو نه ده، دا شپه د څه ده؟ دا د جمعې ده. نو حساب به د جمعې د ورځې نه کېږي، د جمعرات نه. جمعرات خو تېر شوی، نور ډوبېدو سره ورځ ختمه شي، بیا د شپه د سبانۍ د ورځې شپه وي. نو سنت طریقه دا ده چې اوومه ورځ دا د جمهور علما قول دی. او که اوومه باندې ونه شي نو بیا څوارلسمه غوره ده، که څوارلسمه باندې ونه شي نو بیا په یوویشتمه باندې. که دغې کیم طاقت نه و نو بیا چې په هره ورځې کولی شي. خو د درې خبرې دا درې ورځې دا په ترتیب سره داسې غوره دي. په اوومه ورځ کول غوره دي، که نه طاقت یې نه و څه مسله وه بیا یې څوارلسمې ته پرېږده، څوارلسمه باندې نه شي بیا یوویشتمې ته پرېږده. او دې باره کې یو حدیث د امام بیهقي امام طبراني راوړی دی، او په دې باندې د اکثرو علماو قول دی. هغې کې دا دي چې تذبحو ل7 ول14 ول21، یا په اوومه یا په څوارلسمه او یا په څه یا په یوویشتم. او که په دغې هم ونه شي نو بیا چې هر ورځ بیا محدود وخت نشته. یو سړی راځي تپوس کوي چې یوویشتمې نه بعد لکه کومه ورځ ده، نو بیا ورځ خاص نشته چې به کومه ورځ دی وکړي.